افغان چارواکي وایي چې که د مذاکرو لومړی اجنډا به اوربند وي. وسلوالو په تخار کې یو ښوونځی سوځولی او مایک پامپیو وایي که روس طالبانو ته انعامونه ورکوي لویه بیه به هم پرې کړي. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده د زمري 23 او د 2020 کال د اګست 14 زه ښایسته سعادت لامه یم. د نن ورځې مهمو خبرونو او راپورټونو سره چې هیله ده ما سره د خپرونې تر پایه مل اوسئ. د خپرونې په لومړي خبر کې راغلي چې افغان حکومتي چارواکي وایي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې په بین الافغاني مذاکراتو کې د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به اوربند وي. په همدې حال کې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د لومړنۍ ناستې کره نیټه نه ده معلومه او د طالبانو پاتې 400 بندیان هم نه دي خوشي شوي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري. اوربند او د اوربند د تطبیق لپاره څارنیز میکانیزم د افغانستان د حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا لومړنی بحث ټاکلی دی. د افغانستان د حکومت له لوري یو کسیزه مذاکره کوونکی پلاوی به له طالبانو سره په لومړنۍ ناسته کې د طالبانو نظرونه واوري. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي افغان حکومت نه غواړي له طالبانو دا واوري چې یا یې خبره ومني او یا چاودنه کوي. د ولسمشر سلاکار ویل چې مذاکره کوونکی پلاوی به د خبرو د میز په سر له طالبانو حقوقي، قانوني، دینی اړخونو کې نظرونه واوري، اقتصادي او فرهنګي لیدلوري به معلوم کړي. د ولسمشر سلاکار خو لا د بین الافغاني کلمې له کارندې سره هم مخالف دی. د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات نه دي. دا اصطلاح ناسمه اصطلاح ده. دا اصطلاح قصدن جوړ شوی تر څو موږ تاسو د دې وخی چې افغانستان ډلې ده او دا ټول اړخونه باید سره کینی او قدرت سره ویشي. نه داسې نه ده. دا مذاکرات د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ډلې ترمنځ ده. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار دا هم وویل چې د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به له ټولو ارزښتونو دفاع وکړي. په همدې حال کې د سولې وزارت هم د اوربند اجنډا لومړنۍ بولي. په مستقیمو مذاکراتو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د پیل اجنډا دایمي او جامع اوربند دی. د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره موارد او د بحث ټکي د ملي مصالحې د عالی شورا او د افغان دولت د مشرتابه له لوري مشخص او له مذاکره کوونکي ټیم سره شریک کیږي. خو طالب پلوه سیاسي څېړونکي بیا که څه هم د اوربند بحث په اجنډا کې مني خو د سرپرست حکومت خبره هم د طالبانو له لوري د اجنډا بحث بولي. د نظام ساختار دی هغسې نظام چې هغه د ټولو افغانانو غوښتنه ده. اسلامي نظام په افغانستان کې قایمېدل او په دوم قدم کې د اوربند مسله ده. سرتاسري اوربند او دایمي اوربند باید په افغانستان کې وشي. او دریمه مرحله چې هغه هم ډیره اړینه او مهمه مسله ده هغه د سرپرست ادارې منځته راتګ دی. دلته مدني فعالانو، ځوانانو او میرمنو په آینده مذاکراتو کې د خپلو حقوقو د خوندیتوب غږ کاوه. د افغانستان اسلامي جمهوري نظام زموږ لپاره اولویت دی، سره کرښه ده. دریم د میرمنو حداقل 13 کلن لاسته راوړنې دا باید سره کرښه وي او د هیڅ څه په مقابل کې باید قرباني نشي. د مذاکراتو د اجنډا په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لا تر اوسه هم د خبرو کره نیټه نه ده معلومه او 400 پاتې طالب زندانیان لا هم نه دي خوشي شوي. هغه چې طالبان خوشي کېدل د مذاکراتو لپاره شرط بولي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل. په همدې اړه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو په درشل کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي ویلي چې طالبان باید خپل غوښتنې مشخصې کړي. محمد عمر داودزي زموږ د همکار احمد شکیب دو سره د یو مرکې په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان پلاوی به لومړی د اوربند پر نافذېدو ټینګار وکړي. داودزي د مرکې په سر کې د پلاوی په سفر او د مذاکراتو پر پیل کېدو باندې تبصره کړې ده. د خدای تعالی شکر ادا کوو چې د سولې پروسه دې ځای پورې راورسېدله چې اوس د خبرو اترو ټیم هم تعیین شوی دی او د رئیس جمهور نه نن هدایات او دعا واخیستل او ډېر زر به د خیر سره سفر کوي دوحا ته او داسې ویل کېږي چې راتلونکي هفته کې دقیقه ورځ لا نه ده تعیینه خو راتلونکي هفته کې به د خیر سره مخامخ مذاکرات شروع شي. هر طرف د خبرو میز ته له اجنډا سره راځي. ستاسو په نظر د افغانستان د هیئت اجنډا څه ده؟ دوی به په کومو موضوعګانو په کومو سرو کرښو به له طالبانو سره مذاکره کوي؟ لوی اجنډا، لوی غوښتنه، لوی هدف خو د سولې راتګ دی چې ډېر زر په خیر سره د جنگ ختم شي
هغه ته د رسید سره اول خو ډېر اصرار او تاکید به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ټیم د خوا د هیئت د خوا نه په اوربند باندې چې څومره زر کېدلی شي سرتاسري او دوامدار اوربند تامین شي دا غي نه وروسته به بیا د طالبانو خبرې موریدل کیږي چې دا غوي غوښتنې څه دي هغوی څه غواړي د خواته خو یو نظام د قانون اساسي لري دولت د ټول نهادونه جوړ دي مشکل خو بل خواته دي نو اول به کتلې شي چې هغوی څه غواړي او دا ټیم مذاکراتي چې د کابل نزي د اسلامي جمهوریت په نمائندګۍ دا خو ټیم خو فیصله ارته نه کوي دوی به د دولت نظر ورته انتقالي موقف په ارته بیانوي او د جانب مقابل چې طالبان دي د هغوی نقطې نظر به هم راخلي د هغوی غوښتنې وی شرایط به ماوري بیا به دا خو دوام کوي دا خو به لږه وګړه صحیح لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د غوښتنو د اورېدو خبره وکړه تازه د کړکېچ نړیوال ګروپ ویلي دي چې په ځینو مسایلو کې د طالبانو غوښتنې مبهمې دي او ښکاره نه دي چې دوی څه غواړي په داسې حال کې چې د سولې بین الافغاني مذاکرات هم نږدې شوي دي ولې دوی تر اوسه پورې خپلې غوښتنې نه مشخصوي دا خو د ټولو غوښتنه د ټولو افغانانو غوښتنه هم دا ده چې طالبان باید خپلې غوښتنې مشخصې کړي مخکې تر اوسه پورې داسې ویناوي کړي چې د اشغال خاتمه غواړي او د شریعت په بنا د اسلامي نظام جوړېدو پورې به دوی خپل مبارزې ته دوام ورکړي تاسو د غلس چوړاندې کو د ښکاری چې ډیره اوږده پروسه پر مخ ده او ممکن ډیر وخت ونیسي د څه فکر مو کړی دی چې څونه وخت به ونیسي بین الافغاني مذاکرات تر هغه چې یوې نتیجې ته ورسیږي ټول طرفونه نو هیله چې اوربند زر وشي دغه اول ورځ د مذاکراتو کو خدای وکړي چې دوی موافقه وکړي موافقه ته ورسیږي چې اوربند وشي نو هدا اقل د افغان وژنه به ختم شي بیا د پروسه د کوګدمي افغانانو ته حوصله لري خبره ده چې موضوعات میز په سر کې خودل شي واضح توګه په بحث وشي ابهامات لري شي او بیا یو موافقه ته ورسیږي ترڅو پایدار رسول راوستل شو که د سولې په مذاکراتو کې د فیصله وشي چې د اوسنۍ حکومت دوره ختم شي د فکر کوي چې ولسمشر غنی دا پیغام ورسوي چې آماده دی چې واک پریږدي خو د کرزي صاحب د خبرې په جواب کې ویل چې هغه ویل چې زه به چکر زما مزار شریف ته بدخشان ته نو دوی ویل چې ما په ذهن کې ډېر کتابونه لیکل پاتې دي چې کتابونه ولیکل چې آینده نسلونو ته پاتې شي نو خو هغه ډېره موده د نور په ریاست جمهوریت کې پاتې شي خو 4 کال نور پاتې کیږي یو کال تیر شوی دی تقریبا یو کال یا کم نو اما د رئیس جمهور موقف په دوه ټکو کې همیشه واضح وو یو دا ویلي چې د سول مک سرم په کار شي ته قربانو خو بل دا ویلي چې دا موقف د ملت ورکړی دی او د ملت په خوخه به کلام چې د وخت ختميږي زی نو د څه اجازه راکړي چې د مهم مسلې په اړه ستاسو لاندې نظر واخلو ځینې ریپورتونه او داسې ګنګوسي دي چې افغانستان له پاکستان سره موافقه کړې ده چې د ډیورن پر کرخي باندې اغزن تار تیر شي آیا داسې کوم سند شته آیا د حکومتونو ترمنځ داسې کوم موافقه شوې ده کدا داسې ګنګوسي دي اول خدا دې چې داسې حساسه مسله ده داسې دوه گاونډیانو ترمنځ شي کله چې تواړي چې حل کې دا اسانه نقطې نه شروع کې اسانه مسایل اول رانیسي چې اعتماد سازي وشي طبيعي خبره ده ډیورن خط زمنګ منځ کې یو مشکله مسله ده نو دفتن باید شروع د غزا نه ونکو دا چې پاکستانیانو کټاری لګولې دي دروازې لګولې دي راکټونه ولې دي خواته دا نامطلوب اقدامات دي زه فکر نکوم او تر کوم ځای چې جریان کې د افغانستان دولت امضا سند دا خو څه کې دا خلری خبره ده شفاهي اجازه او شفاهي موافقه هم سره نه ده کړې هلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې هغه خپل روسي سیال سرګي لاوروف ته خبرداري ورکړې چې روسان په افغانستان کې د امریکایي عسکرو او نورو نړیوالو پوځیانو د وژلو لپاره
انعام ټاکلی وي نو لویه بیه به هم پرې کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په میاشت کې د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې د روسیې یو پوځي استخباراتي قطعې په افغانستان کې د ائتلاف پوځیانو د وژلو په خاطر په پټه طالبانو ته انعام ورکړی و. ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې هغه ته په دې اړه معلومات ورکړل شوي نه و ځکه چې استخباراتي چارواکو د کروالي په اړه شک درلود. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ له آزادۍ راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې د استخباراتي معلوماتو د کروالي په اړه له تبصرې کولو نه هم ډډه وکړه. هغه څه چې موږ ویلي دا دي که روسان د امریکایانو او نورو غربیانو د وژلو لپاره پیسې ورکوي نو د دې کار لویه بیه به پرې کوي. دا هغه څه دي چې ما د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي دي. زه پوهیږم چې زموږ پوځیانو د هغوی له پوځي مشرانو سره خبرې کړې دي. موږ دا کار زغملی نشو. امریکایي او اروپایي سرچینو تیره میاشت ویلي چې متحده ایالتونه تازه معلومات لري چې لمخې روسانو طالبانو پورې مرتبط جنگیالي د امریکایي او ائتلاف پوځیانو وژلو ته هڅولي دي. موږ واضح کړی دا او په تاریخ پوهیږو. موږ پوهیږو چې روسانو پخوا طالبان مسلح کړي دي. موږ پوهیږو چې ایرانیان نن هم مسلح کوي. نو موږ په دې حقیقتونو پوهیږو. پامپیو ټینګار کړی چې واشنگټن به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سربیره د ائتلاف قواو د ساتنې او دفاع په خاطر په ټول قوت کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اوسمهال یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر بوخت دی. قدرمنو لیدونکو، افغان حکومت وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیل پر مهال دغه وسلوالې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د منلو وړ نه دی. امریکا په ځانګړې توګه د بندیانو د خوشي کېدو وروسته دا په کلکه څرګنده کړې چې اوس دا تمه لري چې طالبان د ژمنې سره سم د ښه نیت سره خبرو اترو ته کینی. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سیاسي او پوځي څېړونکي سث جونز برېښنا مرخیل ته د سکایپ له لارې مرکې کولې چې یو خنډ تیر شو خو لا ډېرې جدي خبرې پر ځای پاتې دي چې باید د سولې لپاره ترسره شي. زه فکر کوم چې امریکا په ځانګړې توګه د بندیانو د خوشي کېدو سره دا په کلکه څرګنده کړې ده چې اوس تمه لري طالبان د ژمنې سره سم د ښه نیت سره خبرو اترو ته کینی او داسې یوه روغه جوړه وکړي چې په افغانستان کې جامع سولې ته لاره هواره کړي او په دې کې به د واک د ویش په ګډون د اساسي قانون په اړه پوښتنې او د اسلام د رول په اړه مسلې شاملې اوسي. زه فکر کوم چې اوس موږ په ډیر سخت پړاو کې یو ځکه موږ تر اوسه خبرې نه دي پیل کړي او په خبرو کې تر ټولو ستونزمن به د سولې تړونی چې حکومت څوک دی، طالبان څوک دي او افغانستان به څنګه او په راتلونکي کې څه وي. مذاکرات به ډیر ستونزمن. فکر کوم چې موږ له یو لوی خنډ څخه تیر شوي یو خو لا هم ډېرې جدي خبرې پاتې دي چې باید د سولې لپاره ترسره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ یو بل سخت خو مهمه معامله د بندیانو خوشي کول به په څو ورځو کې پوره شي. څه فکر کوئ بین الافغاني خبرې به څومره ژر پیل شي او د بحث موضوعګانې به څه وي؟ زه هیله لرم چې د سولې خبرې به په رسمي ډول پیل شي. سفیر خلیلزاد په سیمه کې د پاکستان په ګډون د یو شمېر حکومتونو سره خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت هم د طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې دي خو جدي او رسمي خبرې نه دي پیل شوي. د بندیانو تبادله د خبرو اترو تر ټولو سختې برخې نه وي. زه فکر کوم تر ټولو ستونزمن او کلیدي اړخونه چې خبرې ورسره پر مخ تللی شي هغه د اوربن شاملول دي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ باید د باور فضا رامنځته شي. که چیرته خبرې په بامفهومه توګه په مخ ولاړې شي نو لویې پوښتنې به دا وي چې د واک ویش په څه ډول وي. په افغانستان کې د مذهب رول به څه وي. طالبان به ټینګار کوي چې د ایران د مذهبي حکومت سنی نسخه جوړه کړي. آیا په دې به جوړجاړی وشي؟ مثلا که چیرته اساسي قانون کې اصلاحات راشي د ښځو رول به څه وي؟ زما په اند کله چې خبرې پیل شي دا ډول مهمې پوښتنې به ډېرې رابرسېره شي. زه فکر کوم خلک باید پوه اوسي چې د بشپړو خبرو اترو فرصت چې د سولې د هوکړې لامل شي په لنډ مهال کې ناممکنه او ستونزمنه مسله ده. د سولې د تړونونو د تاریخ نه ښکاري چې کله ناکله خبرې اترې د اونیو او میاشتو په ځای کلونه نیسي. د امریکا سره د سولې تړون طالبانو ته ټول هغه څه ورکړل چې دوی غوښتل. اوس طالبان د سولې د تړون لپاره څه انګیزه لري؟ په بل عبارت ولې اوس طالبان باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي؟
فکر کوم چې طالبان به د ډیرو دلایلو لمخې له د افغان حکومت سره خبرې وکړي. یو دا چې دوی خبر دي چې امریکا په ځانګړي توګه د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې ده چې وخت په امریکایي عسکر د افغانستان نه وباسي. د امریکا د دفاع وزیر هم د دې یادونه کړې و او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو شمیر له 9600 نه 15000 ته راکم کړي. دا به عجیبه خبره نه وي که چیرته د ټرمپ حکومت د نن او نوامبر د ټاکنو ترمنځ په دې ټینګار وکړي. نو په دې ډول شرایطو کې زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره یو انګیزه شته چې د افغانستان حکومت سره چې د امریکا لخوا ملاتړ کیږي خبرو ته کینی. د امریکا په حکومت هم له افغانستان د عسکرو د ایستلو فشار دی. څه شاید د افغانستان سیستم یو موټی ساتلی شي که چیرې یو ځل بیا د افغانستان حکومت د 90 لسیزې په څیر چې کله د پخواني شوروي اتحاد پوځونه له هېواده ووتل حکومت د سقوط سره مخ شو بیا هم مخ شي. زما په اند د ډیرو مهمو عواملو څخه چې په 90 لسیزه کې د افغانستان د حکومت د ړنګېدو لامل شو هغه د افغانستان د شوروي ځواکونو بشپړ وتل او د افغانستان یعنی د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت سره د شوروي د مالی مرستو ختمولو. فکر کوم امریکا باید په دې اړه ډیر پام وکړي چې وتل به یې څنګه او څه معنا به ولري. کېدای شي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر کمول خوي. زه فکر کوم دا به یو لوی تیروتنه وي که چیرته ټول امریکایي او اروپایي عسکر د افغانستان نه وایستل شي. یو شمیر د ترګرۍ ضد ځواکونه باید پاتې شي څو په راتلونکو څو میاشتو حتی کلونو کې د داعش القاعده او حتی کېدای شي د طالبانو په وړاندې بریدونه وکړي. زما په اند دا به د امریکا د پرمختګ یوه مهمه برخه او د روزنې لپاره د امریکا دوامدار تعهد دی چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو ځواکونو ته مشوره او مرسته وکړي. زه فکر کوم چې امریکا باید د شوروي له تجربې نه درس واخلي. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن د سناتورې کاملا هریس سره چې د خپل مرستیالې په توګه یې ټاکلې ده پرون د لومړي ځل لپاره د خلکو په مخ کې په ګډه راښکاره شول. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بایدن په دغه انتخاب انتقاد کړی او هغه یې خطرناک بللی. نور تفصیل په رپورټ کې وګورئ. سناتوره کاملا هریس پرون په رسمي ډول د دیموکرات ګوند د نوماند جو بایدن د مرستیالې په توګه را څرګنده شوه. کچېرې موږ داسې څوک انتخاب کو چې هغه د کار وړتیا ونه لري نو په موږ به همداسې څه کیږي. زموږ په هیواد او په نړۍ کې به زموږ پر حیثیت ناوړه اغیز وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال د جو بایدن په دې انتخاب نیوکه وکړه او د هغوی د ابتدایي ټاکنو پر مهال جنجالي مناظرو ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې سناتور هریس به د دیموکرات ګوند لپاره ډیر خطرناک انتخاب وي. هغه یو انتخاب وکړ او دا انتخاب کړ. ما هغه لیدلې و د هغې د نظر سنجي شمیره ډیره ټشه و او هغه مروره شو او په غوسه یې سیالي پرې خوده. هغه د بایدن په اړه ډیره بدې خبرې کړې دي. پر هغه د خزو له خوا تور لګول شوی دی او اوس یو ناڅاپه د هغه په انتخاباتي ټیکټ کې شامل ده. دا ډیر غیر معمول انتخاب دی ځکه هغه ورته بدې خبرې کړې دي. میرمن هریس 55 کلنه ده او لومړی تور پوستې ښځه ده چې د امریکا په تاریخ کې د یو ستر ګوند په ټاکنیز ټیکټ کې ټاکل شوې ده. څرګنده ده چې دا یو تاریخي انتخاب و. هغه څلورمه ښځه ده چې د یو ستر ګوند لخوا نه ټاکل کیږي. په امریکا کې به د جمهوریت ریاست مرستیالې له درکه د ښځو کاندیدانو په لړ کې دریمه ښځه وي خو په افریقایي اصل امریکایانو کې به لومړی میرمن وي چې د مقام ته ګمارل شوې ده. جو بایدن او کاملا هریس په تیرو 40 ساعتونو کې د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره $26 میلیونه ټول کړي دي.
ولسمشر ټرمپ دا ټول شیان په غور څاري او پر دغه پخوانی څارنوالي کلک انتقادونه کړي دي. ما ولوستل چې هغه د حقیقت ویلو کې پاتې راغلی ده. زه فکر کوم چې هغه به ناکام وي ځکه هیله لرم چې هغه د مایک پنس سره په راتلونکو مناظرو کې ناکام شي. خو بایدن د خپل انتخاب تر شا ولاړ دی. ولسمشر ټرمپ د مخه لا خپل بریدونه پیل کړي دي او کامله توند او شکایت کوونکې بللې ده. له خپل مامورینو سره ناوړه چلند کوي. دا د تعجب وړ خبره نه ده ځکه شکایت هغه څه دی چې ټرمپ یې تل کوي. جو بایدن د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د نومبر میاشتې په ولسمشریزو ټاکنو کې سیالي کوي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. او اوس هم نور نړیوال مسایل. چارواکي وایي د کالیفورنیا په جنوب کې سخته اورلګیدنه رامنځته شوې ده او لږ تر لږه د اورلګیدنې دود ان په لاس انجلس ښار کې تر سترګو شوی دی. 1500 کورونه تخلیه کړای شوي دي. 40 کیلومتره ځای رابرسیره کړی دی او دا اورلګیدنه پرون له غرمې وروسته د لاس انجلس شمال ټاپکې په ځنګلونو کې پیل شوی. تر اوسه د تلفاتو او د کورونو د سوځېدو په اړه رپورټ ورکړ شوی نه دی. د دې نه وړاندې په بنگلاديش کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه 111 کسان مړه شوي او په میلیونونو کسان بې ځایه شوي هم دي. رپورټ وایي چې د بنگلاديش 1/3 برخه اوبو لاندې کړې او د بنگلاديش د کرنې وزارت ویلي چې په تیرو 2 لسیزو کې دا تر ټولو سخت اوږد سیلاب دی چې نږدې 80,000 هکتاره ځمکه یې لاندې کړې ده. په بنگلاديش کې د سیلاب له کبله د کرونا وایروس په وړاندې شوې مبارزې چارې هم له خنډ سره مخ شوې دي. په خوله، پزه او سترګو د لاس وهلو نه ډډه وکړئ ځکه کېدای شي لاسونه مو په وایروس ککړ ځای باندې وهلي وي. وایروس له همدې لارې ستاسو وجود ته داخليدای شي او تاسو ناروغولای شي. نو د تنفسي سیستم نظافت مراعات کړئ. که تاسو ټوخیږئ، تنفسي ستونزې لرئ او یا هم تبه لرئ، د خپل ډاکټر نه لومړی وخت وغواړئ. د خپلو سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په مرسته عمل وکړئ. ماسک مو د وایروسونو په مقابل کې ژغوري او د میکروبونو په مخنیوي کې درسره مرسته کوي. او اوس په افغانستان کې د بلې مهمې ستونزې په اړه. د لغمان د معتادینو په شل بستریز روغتون کې هغه ځوان هم بستر دی چې لوړې زده کړې په هند کې ترسره کړې وي او په یوې بهرنۍ مؤسسې کې کار هم 2 کاله ترسره کړی و، مګر په چرسو او شیشې تر اخته کېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه. ذبیح الله غازی د دې ځوان په اړه رپورټ لري. 29 کلن عبدالقدوس د کابل د پغمان دی. هغه چې په هند کې د اقتصاد پوهنځی لوستی وایي په 2019 کال کې تر فراغت وروسته کابل کې له یوې نړیوالې موسسې سره دنده واخیستله. اول یې چرس کل خو وروسته شیشم شروع کړه او کله چې پرې د دفتر مسؤلین خبر شول نو له دندې یې وشاړه چې له هغه وروسته له کور هم بېزاره دی. کله چې بیرته دلته راغلم خپل وطن ته ما وظیفه درلوده په ښاروالۍ کې یو بانک جهاني او موسسه کې MDP په نامه او ښه معاش مې و. بس د انډیوالانو لخوا زه معتاد شوم. وایي د هند په پونا پوهنتون کې له فراغت وروسته ښه ورځ ونه لیده خو دا هر څه پې د نږدې انډیوالانو له لاسه شوي. عبدالقدوس وایي د لغمان په دغه شل بستریز روغتون کې له بستر کېدو وروسته ښه شوی او یو ځل بیا یې ژوند ته هیلې زیاتې شوي. وایي بیرته به عادي زندګۍ ته راوګرځي. کله چې زه معتاد شوم ما قدر نه و په خلکو باندې، کور کې مې قدر نه و، جنګ مې ډېر کاوه هر چا سره او بس له خپل کنټرول وتلی یم. او اوس شکر ده زه ډېر خوشحاله یم چې بیرته زه روغ شوی یم. هغه وایي چې بیرته روغ شي او دنده واخلي نو د معاش یوه برخه به د هغو خلکو په درملنه ولګوي چې نشهیي توکو یې لکه د ده په څیر ژوند تریخ کړی دی. عبدالقدوس وایي هیڅ وخت د نشې پرېښودلو او معتادۍ نه د خلاصون لپاره ناوخته نه دی او هغوی چې لا هم نشهیي توکي کاروي باید د خپلې درملنې غم وخوري.
قدرمنو لیدونکو ډاکټرانو خبرداري ورکړې چې کېدای شي سږکال په نړیواله کچه د توبرکلوز، ملاریا او ایډز ناروغانو له کبله د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي، ځکه د کرونا ویروس له کبله د دغو ناروغیو د درملنې لپاره خدمات په سمه توګه نه وړاندې کیږي. د امریکا غږ په دې اړه تازه رپورټ کې ویل شوي چې کېدای شي سږکال په افریقا کې د ملاریا پیښې 2 برابره شي. سیبونګلی زولو په افریقا کې د 1.1 میلیون کسان له ډلې یوه ده چې په ایډز ناروغۍ اخته ده. هغه د ویروس ضد درمل کاروي. کله چې په سویلي افریقا کې د کرونا ویروس له کبله په ګرځېدو بندیز ولګېد، زولو خپله دنده له لاسه ورکړه او څو اونۍ وروسته سیمه ییز کلینیکي دارو هم له کمښت سره مخ شول. I think for 2 months I was using only one. 2 میاشتې مې یوازې یوه ګولۍ وخوړله. ما به 2 خوړلې. که 2 ونه خورم دا لوی خطر دی، بیرته ناروغه کیږم. په نړۍ کې ډاکټران وایي چې د کرونا ویروس وبا او ورپسې په ګرځېدو بندیز په نورو ناروغیو لکه توبرکلوز، ملاریا او ایچ آی وي پر وړاندې مبارزه له خنډ سره مخ کړي. خلک ویریږي چې روغتیايي مرکزونو ته ولاړ شي. د توبرکلوز ناروغیو د معاینو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د هغو ناروغانو په شمیر کې هم کموالی راغلی چې د دارو اخیستلو لپاره به راتلل. نو دا د ژورې اندېښنې وړ ده، ځکه دا کلونه چې موږ کار کړی دی او دې مرحلې ته رسېدلي له منځه ځي. په سویلي افریقا کې د توبرکلوز ناروغۍ له کبله د تلفاتو په شمیر کې کموالی راغلی، خو په نړیواله کچه یوه له وژونکو ناروغیو څخه ده چې هر کال له کبله 1.5 میلیون کسان مړه کیږي. موږ پوهیږو چې اوس په سویلي افریقا کې د توبرکلوز ناروغیو په شمیر کې 50% کموالی راغلی. خلک کلینیک او روغتونونو ته تللی نشي او درملنه هم نه کیږي. دا په دې معنا ده چې کولای شي د توبرکلوز ناروغي نورو خلکو ته انتقال کړي. دا نو د واورې توپ ته ورته ده. څېړونکو خبرداری ورکړې چې په 2020 کال کې کېدای شي په افریقا کې د ملاریا له کبله د تلفاتو شمیر 2 برابره شي. ډاکټران وایي چې نړیواله ټولنه باید لوی تصویر ته پام وکړي. موږ کېدای شي هغه لاسته راوړنې له لاسه ورکړو چې په تېرو څو کلونو کې مو ترلاسه کړي دي. موږ کېدای شي 15 یا 20 کاله شاته پاتې شو. د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره پراخې سرچینې کارول کیږي. ډاکټران وایي دا حیاتي خبره ده چې نورې وژونکې ناروغۍ له یاده ونه ایستل شي. وحید الله فیضي، امریکا غږ تلویزیون، واشنگټن. دا چې اول یا خو خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمنځئ او یا یې هم په ضد عفوني مایع باندې پاک کړئ. دا ځکه چې په اوبو او صابون د لاسونو پرېمنځل او یا یې په ضد عفوني مایعاتو پاکول هغه ټول ویروسونه مړه کوي چې ښایي لاسونه مو پرې ککړ شوي وي. شپږ فوټه یا 1 متر واټن له هر چا نه چې ټوخیږي او یا پرنجیږي لرې اوسئ. ځکه چې کله که یو کس ټوخیږي یا پرنجیږي، هغوی د خپلې خولې او پزې نه ځینې وخت ځینې څاڅکي شیندي او کېدلی شي چې تاسو که ورته نږدې اوسئ دغه څاڅکي تنفس کړئ. په دې هیله چې دغه روغتیايي سپارښتنو ته پوره پام وساتئ، زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. د دې نه وروسته د امریکا غږ آشنا راډیویي خبرونه واورئ او د ویب پاڼې نه لیدنه وکړئ. نو تاسو ټول په خدای سپارو. شپې ورځ مو په خیر. د تل په شان مو الله مل.